بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم ورونو خویندو د خوبونو تعبیر په سلسله کې یو بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. خوبونه ډېر زیات دي. اول خوب دا و یو ښه کور مې وي، 3 منزله وي، د کور په انګړ کې مې خنزیر وي. لور ته مې وایم چې خنزیر له کوره وباسه. نو دا ډېر ښه خوب ده. ښه کور نه مراد همدغه زموږ د اعمال او دا کم نیک کارونه چې مونږ کوو، او دا خنزیر نه مراد یو داسې یو کار چې هغه په کور کې یو حرام غوندې شی ده، لکه د موبایل ډېر استعمال. کور کې موبایل وي، ماشومان ډېر استعمالوي او کارتوني او بې ځایه شیان ګوري، وخت ضایع کوي. یا نور داسې یو کار وي زموږ عبادت هر څه صحیح ده، خو په خوراک کې هم دغه مال څه ګټل کېږي، دې کې څه خبره وي. نو دغه د خنزیر خو چون حرام شی ده، نو په یو حرام مال باندې تعبیر کېږي، یو حرام شی ده چې هغه بندول یې پکار ده. نو همدغسې ته خپل لور ته وایې چې د خنزیر له کوره وباسه. نو یا په موبایل باندې اکثر وخت د مشکلات د مسایل چې دي د موبایلو د مسایلو نه پیدا کېږي، ځکه په هغه کې ډېر مختلف شیان راځي او ماشومانو یو هر چاته لاس کې ورکوي، نو هغه ټول شیان مخې ته یې راځي. نو هغه همدې خوب کې تا ته همدې کې اشاره ده چې دغسې که یو مسله وي نو ستا اعمال صحیح وي، ستاسې اعمال صحیح دي، یعنې ته خپل اعمال دې کوشش کوي ډېر زیات دینداري کې، نو دا یو نقص پکې ده چې دا یو بعضې شیان دي چې حرام دي یا بعضې شیان دي چې هغه ناروا دي، هغه شیان په دې کې شته. نو هغه شیان هم کوشش وکړه چې منع کړې او هغه پکې نه وي. والله تعالی اعلم. دویم خوب دا وایي په خوب ګورمه چې چینجي چا پوخ کړي وي، یو قاب کې راوړي ایښې وي. زه بیا په خوب کې له خوبه پاڅېدم، بله صحنه وي په اسمان کې زیاته مرغه وي، مور او پلار ته مې وایم دا ډېر وخت پس ګورم، خوشحاله یم ورته. نو دا خوب څه ده؟ د اول خوب څه وایي ګورم چینجي چا پوخ کړي وي. نو کم چینجي؟ چینجي څوک خو نه پخوي، نو ته څه وایې کم چینجي؟ دا چینجي چا پوخ کړي وي، پاخه کړي وي، نو دا څنګه چینجي وي؟ او خوب پورم نه ده، خوب پورم تا نه دي ویلي. بیا په خوب کې ته وایې چې په خوب کې زه خوب ګورمه. نو په خوب کې چې ته خوب ګورې، بیا خوب نه راویښ شوې، دا ډېر قوي خوب وي چې کله د خپله ځان سره یو تعبیر وکړې، که په دې خوب کې تا دا خوب کتلی ده او بیا ځان سره یو تعبیر کړی، یو چا په دې کې چاته دې ویلي داسې خوب مې وکړ او هغه تا ته تعبیر کړی هم ده، نو هماغه تعبیر بیا صحیح ده. او دا بله صحنه څه وایي چې په اسمان کې زیاته مرغه وي، د مور او پلار ته مې وایم چې دا ډېر وخت پس ګورم، خوشحاله یم ورته. نو دا هم دغه ارزوګانو باندې، مرغه نه مراد ارزوګانې، ستا کوم ارزوګانې ته لرې، خیرونه او ارزوګانې د الله تعالی نیکې ارادې انشاءالله شته، نو ته ورته خوشحاله اوسېږه او ښه ګمان په الله ولره، انشاءالله مشکلات دې حل کېږي. والله تعالی اعلم. دریم خوب ده و یو غټ بانس لرګي وي، روان کړی مې وي، ملګري مې سره مې یو جماعت کې مونځ ته دننه شو، غټ دروازه یې ملګري وایي دروازه کې نه ځایېږي دا بانس، بیا یو بل کس بل دروازه خلاص کړي، ملګری مې بیرون پاتې شي، د دننه شم مازدیګر مونځ کومه. نو دا لرګي نه مراد داسې دوستان و بانس لرګي خو وچ وي، نو داسې دوستان چې په هغو کې داسې منافقت غوندې وي او هغوی تا وخت ضایع کوي، او داسې دوستان به ورته نه وایو، داسې خلک دي، داسې ملګري، داسې کسان چېرته د کار په ځای کې یا هر څه چېرته چې ده، نو داسې کسان چې هغوی ستا وخت ضایع کوي او هغوی په ژبه او په خوله یو شی نه دي، نو هغو سره که ته کښېنې نو دغه هغوی تا باندې بوج وي، د هغو سره مجلس هم تا ته خوند نه درکوي. ښه دا ده چې هغوی بس بیخي مجلس ورسره ونه کړي، کوم خلک ستا هغه معنویات او ستا روان او روح دا نارامه کوي، چې هغو سره بیخي رابطه ونه ساتي. ښه ده. نو داسې بیا ته هغه لرګي په ډېر سختي سره جومات ته ننوځې او بیا هغه دروازه درته خلاصېږي، بیا مازدیګر لمونځ کوې، نو معنا داسې په همداسې مشکلاتو کې ته ګیرې، اکثر وخت داسې بېکاره ملګرو سره ته بند پاتې کېږي او زړه دې هم نه وي، خو بیا هم ته خپله کوشش کوې چې هغه خپل مسؤلیت او دین او داري او لمونځ چې د هغه په خپل وخت باندې سرته ورسوې. نو ښه دا ده چې دا ملګري نه بیخي تېر شي، دا کوم کسان چې هغه ته ورسره په تکلیف کېږي، نو هغو نه بیخي تېر شه، هغو سره بیخي ناسته پاسته پرېږده، د دې لپاره چې ستا هغه نفسي حالت په خپل حالت کې وي، ښه حالت کې وي، او تا باندې تشویش او رانه شي یا دغه کم دینداري چې کوې یا لمونځونه کوې په دې کې چې تغییر رانیسي، نو ښه دا ده چې دا ملګري پرېږدي. والله تعالی اعلم. بل خوب ده څلورم خوب ده وایي میدان هوایي غوندې ځای وي، خلک سفر ته روان وي، ماشوم وي، نوم یې الهام یا صمد وي، ماشوم 4-5 میاشتو وي، غېږ کې واخلم خبرې ورسره کوم د سورت بقره اوله سپاره وایي دا تلاوت کوي، وایي دا شروع کی تلاوت،
وایي چې زه تلاوت کوم او بیا ماشوم نوم هم دومره او د خاپوړو ماشوم وي او وړوکی وي، نو دا میدانوي نه مراد همدغه سوچونه دي که ته د سفر اراده لرې نو دا یې صحیح بیا تعبیر کېږي نه. او دغه ماشوم څه ته ګورې دا ماشوم ته وایي ماشوم وي او الهام یا صمد نوم وي. نو که داسې ماشوم تاسو کې وي نو بیا خو تعبیر کېږي نه، که داسې دا نوم وي دا هم بیا خاص تعبیر نه لري. او که داسې دا نوم نه او د الهام او د صمد تا کتلې د الهام نه مراد یو الهام یعنې په نوم باندې دلته تعبیر کېږي چې ستا په ذهن کې چې یو الله تعالی انشاءالله یو خیر کار او یو نیکه اراده انشاءالله الله تعالی تا ته برابروي. او صمد مراد بېنیاز، یعنې هغه بېنیاز الله ته چې هغه هېڅ چاته محتاج نه ده، هغه ته باید خپل هغه ضروریات او حاجات مخکې کې خلکو ته باید تمه ونه لرې، خلکو ته باید تمه ونه لرې. الله تعالی بېنیاز ده، نو ټول موږ محتاج یو، نو خلک ټول محتاج دي، نو کوشش وکړه چې داسې چاته تمه ونه کړې چې هغه خپله محتاج وي، نو الله ته باید تمه وکړې او الله نه وغواړې. او بیا څه ووایي ماشوم 4-5 میاشتو وي او غېږ کې واخلم او خبرې راسره کوي، نو دا ماشوم چې دا غېږ کې ته اخلي نو د بل چا دا ماشوم دی او ته غېږ کې اخلي او بیا دا تلاوت کوي، نو معنا دا چې دا خلکو باندې ماشوم نه مراد په خوب کې سخت کارونه دي او مسؤلیتونه دي. دا چې دا سخت کارونه او مسؤلیتونه دا ټول چې ته دا سخت کارونه د مسؤلیتونه ستا په غاړه ده چې دا چې سر ته ورسېږي او دا په دې کې خپل اخلاص وکړي، خپل وسه وکړي، نو دا د دې باعث کېږي چې تا ته الله تعالی د تلاوت نه مراد سکون، د تلاوت نه مراد آرامش، د تلاوت نه مراد اطمینان دا درته حاصل شي. معنا دا چې که خپل کارونه مسایل که مسؤلیتونه دي دې نه ونه تښتې او د سفر او یو خواته تګ فکرونو کې ته هر څه درنه پاتې دي او خپل کور کې هر څه درنه پاتې دي، نو که دا مسایل کنټرول کړي او د خپل مسؤلیتونه ادا کړي، د ماشوم اخیستلو نه مراد مسؤلیتونه ادا کول، نو انشاءالله ستا مشکلات حل کېږي، تا ته یو سکون او آرامش درته حاصلېږي. والله تعالی اعلم. دا خوبونه اکثر کتل کېږي ځکه دا خلک اوس اکثر خلک غواړي ووځي د افغانستان نه او هغوی په دې فکرونو کې وي، نو ځکه دا خوبونه کتل کېږي. په خوب کې مرزان یا بودنه څه ورته وایي مرزان چې ډېر وي او جال مو ورته خپور کړي وي، وایي څه ګیر شو او څه وتښتېدل، دا هم ښه خوب ده. چې کله خوب کې د مرغان نیول کېږي او کله کله بیا ښه نه وي، لکه کفتر که د ساتلو په نیت باندې اخیستل کېږي کفترې او هغه الوځول کېږي او هغه سره د اکثر ښه تعبیر نه لري. او نور شیان چې دي چې همداسې صرف نیولي وي چې د یو مرغه ته نیسي، نو دا بیا ښه تعبیر لري، د ارزوګانو په پوره کېدو باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. او بل وایي شپږم خوب د وایي د اوښانو رمۍ او یو اوښ وي، فکر کوم ما ورته ضرر رسولي او ما پسې منډې کړي، اخر کې پرې سپور شوم او بیا خوله را باندې وهي، بیا یو بام ته ترې ټوپ کړم او بیا ځینې خلاص شوم. او بیا اووم خوب د دمده خوب ده، دی وایي چې بیا مې هم په خوب کې لیدلی و چې یو داسې اوبه وي، شنه ځایونه وي او اوښانو څري پکې و یو غټه رمه وي، د اوښانو یو اوښ وي، ما ته څه نه وایي. نو معنا دا چې دغه اوښ نه مراد نفسي صفات یا ستا یا کم ستا که ملګری ده یا ته داسې صفات تا کې ده چې هغه لکه غوندې کینه غوندې او یو چا سره یو دشمني پالل او ډېر هغه اوږدول، یا تا کې دا صفت ده او یا په یو ملګري کې دی په یو چا کې دا صفت ده چې هغه سره ته ډېر په تکلیف یې، یا خپل نفس دی دا ستا د نفس صفت ده. د اوښ کله کله حیوان په خوب کې لیدل دا د انسان د نفس صفت هم ښیي، یو حیوان دې په خوب کې ولیدل چې هغه سره ته په تکلیف یې یا یې نیسي یا تا سره ده، نو معنا دا چې ستا نفس هماغه صفات په هماغه حیوان کې ده، لکه اوښ کې چې دا خیر هم ده سفر هم ده، خو یو بل شی ده چې هغه بیا کله انسان ته ضرر رسوي اوښ په خوب کې، نو هغه بیا په دې کینه باندې تعبیر کېږي، یو کینه یو انتقام زړه کې ساتل. نو دغه شی که تا کې وي نو دغه شی ایسته کړه، یعنې دا کینه او دا انتقام ځان سره مه ساته، ځکه دې نه تا ته یې ضرر رسېږي بل چا ته نه رسېږي. او ته څه وایي بیا هغه اس باندې کښېنې هغه اوښ باندې کښېنې او بیا پرې روانېږي، نو معنا دا چې خپل نفس کنټرول، چې کله ته په خپل نفس کنټرول کې په خپل نفس باندې کښېنو نو هغه کنټرول کې، نو هغه وخت بیا تا ته خیر ده. او بیا څه وایي بیا کوشش کوي تا باندې بیا هم خوله لګوي، معنا دا چې خپل نفس ډېر کوشش کوي کنټرول کړي او کله کله بیا هغه تا ته څه مشکل پیدا کوي، خو ته بام ته وایي ته بیا وایي چې دوی بام ته اوچتېږم او بام ته خیزه شوم او ټوپ وهم او بیا د اوښ نه زه خلاصېږم. نو بام نه مراد یو مشهور شخصیت، یو مشهور کس، یو عالم څه ته کله هغه سره کښېنې علماو درسونو کې، نو انشاءالله دې سره ستا نفس کنټرولېږي او ته د خپل نفس کنټرول هغه قوت پیدا کوي. والله تعالی اعلم. اتم خوب د وایي دره وي
هوا کې ګرځم تلاوت کوم شین ځای وي ډېر جګ وم وایم ورور ته مې خلک ته وګوره او یو کس خوړ وړي وي وایي زه کولی شم چې هغه بچ کړم خو نو پرېږدم یې چې غرق شي ما ته الله تعالی یو طاقت راکړی وي چې جګ شم نو دا خوب یې کتلی دا خوب کې په هوا ګرځېدل دا ښه تعبیر لري چې کله په اندازه وي او کنټرول وي نو دا ښه تعبیر لري په دې باندې تعبیر کېږي چې تا ته الله تعالی د مالي لحاظه یا د معنویاتو له لحاظه یا د درس و تعلیم یا د قدر و منزلت له لحاظه الله تعالی تا ته هغه درجې درکړي دي او الله تعالی تا ته هغه مقامونه درکړي دي نو معنا داسې ته په هوا کې ګرځي نو معنا داسې تا ته الله تعالی څه کوم مقام و درجه درکړی او ته په هغه کې مخکې په هر شي کې وي مالي مسایل وي معنوي مسایل وي علم وي یا دینداري وي نو کوشش وکړه چې نور خلک څه دي هغوی هغو کې څه محتاجي وي څه مشکل وي او هغو سره همکاري وکړې او همداسې غافل پاتې نه شي یو خیر دی چاته ورسیږي ځکه ته هم ډېر بره یې ته وایې چې ډېر زه جګ یم او کیدای شي که انسان داسې غافل شي نو که خطا شي د اسمان نه نو زوبلیږي همدغسې ته په دې خوب کې په دې ته وایې چې زه جګ یم او خلکو سره همکاري نه کوم او لاس دې کېږي او بیا نه کوي نو معنا داسې که تا ته الله تعالی په هر شي کې چې الله تعالی تا ته یو درجه او یو مقام او مال او یا دنیا او یا علم هر شي درکړی نو کوشش کړه چې یو خیر چاته ورسیږي د دې نه مخکې چې تا باندې یو امتحان راسي والله تعالی اعلم نهم خوب د ما خوب ولیدو چې پر مخ مې او د زنې لاندې او په غاړه مې تور ویښتان شوي وي نو که ته ښځه او دا خوب دې کتلی دا مور ته مې وښودل چې پر ما باندې ویښتان شوي دي نو دا ښه تعبیر نه لري بیا ښځه چې کله وګوري چې په هغه ځایونو باندې چې ویښته نه وي هلته ویښته ختلې وي نو دا بیا ښه تعبیر نه لري تعبیر یې همدغه ده چې ستا څه عادتونه دي چې هغه د سړیو غوندې دي لکه غوسه کوي ډېر یا داسې کارونه کوي چې هغه د سړیو غوندې د نرانو غوندې کارونه دي یا داسې کالي اغوندي چې د نرانو کالي اغوندي یا داسې کارونه کوي د خپل ځان باندې او داسې ویښته دي او په مخ باندې داسې ګوتې وهي او داسې کار کوي چې هغه تا ته مناسب نه ده نو دغه شیانو نه کوشش وکړه چې ځان وساتې ځکه دا شیان بیا کله کله سړي ته تاوان هم کوي او بیا هغه سره بیا ډېر انسان بدرنګه کېږي والله تعالی اعلم لسم خوب د وایي نهر د اوبو وي خلک مایان نیسي درې غټ ونیسي درې غټ مایان خلک نیسي جار ورسره وي خوړ یا ویاله وي غوندې ځای وي نو دا په همدې مال او په همدې دنیا باندې تعبیر کېږي مایان ډېر نیول هغه ښه تعبیر لري په مال باندې په خیر باندې په فایده باندې تعبیر کېږي خلک کاروبار کوي یو شی لاسته راوړي نو که ته یو کاروبار وکړې یو شی شروع کړې انشاءالله که څه مشکلات هم وي نو تا ته الله تعالی څه مقرر یې هغه تا ته رسېږي والله تعالی اعلم و جګ غر دی په سر یې غټه تیږه ده زما لونګ چا واخیسته په هماغه تیږې په سر یې وویشته زه لاړم وختم تکلیف سره لونګ مې واخیسته ملګري مې وایي چې دې تیږې نه څوک روغ نه دی وتلی در سره بېرته راکوز شوم په ارامۍ سره نو دا لونګ وایي دا لونګ مې چا واخیسته نو لونګ معنا داسې دا کوم شی پرتوګ غوندې شی دی چې هغه اغوستل کېږي نو دغه تا نه چې اخیستی ده او هغه درنه ورکړی ده نو دا معنا ده دی وایي چې کله تهجد ما وکړه د تهجد نه وروسته ویده شومه دا خوب مې ولیده نو معنا ده چې یو تکلیف یو مشکل او یو ویره ستا سره ده او یو ډار ستا سره ده او د یو شرمندګي نه ته ډارېږي یو معامله ده یو مسله ده هغه مسله انشاءالله حل کېږي په همدې دعاګانو سره او هغه مسله انشاءالله په حل کېدو ده تاسو دې غر ته ختلی په ډېر سختي سره او بېرته هغه لونګ دې اخیستی ده نو معنا ده تیږې نه مراد سختدلي ده سختدلي یو دشمني یو مشکل چې په هغه کې کیدای شي ته هغه کې ته کم راشي او بې ابرو شي الله تعالی دې وساته نو الله تعالی دې موږ ټول وساتي عبرت او ابروم نو دغه مشکل هم انشاءالله په حل کېدو ده همدغه دعا سره او کوشش سره او د خپل ستاسو کوم مسؤلیت دی ادا کولو سره لکه د تکلیف سره ته غر ته پورته کېږي معنا داسې په تا باندې به لږ بوج راولې یو څه به کوې نو انشاءالله دا مشکل هم حل کېږي والله تعالی اعلم دولسم خوب د وزۍ او ورور مې دام مو اچولي وي دوه کفتره وي وینیسو بیا بل ونیسو نو کفتره همدغه ارزوګانې دي چې کله ته خوب کې ګورې یو کفتره نیسي په ارامي باندې نو معنا داسې یو ارزو یو ارمان یو شی یو هدف یو مقصد دی دا هغه پوره کېږي په ارامي باندې او چې کله دا لږ سخته وي نو معنا داسې لږ انتظار به ورته کوي نو دا په ښځه باندې هم تعبیرېدلی شي چې یو څوک پسې کوشش کوي چې یو کس واده کړي او هغه نه راضي کېږي او ته کوشش کوي چې هغه همیشه ورپسې او ورته ګورې چې دا کار وشي نو انشاءالله کېږي دا کار کېږي د خوب نه خو دا معلومیږي چې دا دوه کفترې تاسو نیولي دي نو معنا داسې دا کم هدف هم ده او کم مقصد هم ده انشاءالله شرعي وي
په طریقه او په اصولو برابر نو انشاءالله پوره کیږي. والله تعالی اعلم. زموږ خپلوان موږ ته 2 چرګې لیږلې وي، یوه مو پخه کړې وي او بلې داسې مې د مور او نور د کورنۍ او بل پسې د مور او د کورنۍ غړي نور منډې وهي چې هغه ونیسي. نو چرګ پخ کړی شی ډوډۍ په خوب کې وکتلی شي، دا ښه تعبیر لري. پخ کړې غذا، غوښه، هر شی چې وي، وریژې، چې کله هغه پاخه ته په خوب کې وګورې نو ښه تعبیر لري. او چې کله ته یو شی بیا مثلا ته دا بل چرګه ګورې چې هغه پسېمګرې چې هغه هم راونیسي، یعنې هغه هم حلالوئ، نو دا بیا لږه کې رزق، یعنې هغه رزق ستاسو چې هغه په اساني سره لاسته راځي، یو څه حصه رزق چې ده هغه ستاسو بیا لږ سختي سره لاسته راځي. دا هم چې پخ کړي دي لیدلي دی تیار، دا مثلا هغه ستاسو رزق هغه په اساني سره لاسته راځي، نو هغه دلته لاسته راغلی د الله تعالی هم دومره برابر کړی، او دا نوره حصه اوس نور که کوشش کوي نور مال او رزق پسې، نو هغه لږ تکلیف غواړي، هغه تکلیف وباسئ، نو انشاءالله چې دا نوره حصه رزق نور مال هم دغه ضرورت لري او اراده ورته لري، هغه هم انشاءالله لاسته راځي. والله تعالی اعلم. زموږ وایي د یو پاچا وي، ما سره اطاق کې ناست وي، یو پاچا سره بل څوک وي پیسې شماري، دا د پاچا څه ده وایي دا د بهر د ملک وي، د بل ملک وي او ما سره ناست وي اطاق کې، نو دا ډېر ښه خوب ده. پاچا په خوب کې لیدل د ځینو د تعبیر د علماو په نسب دا په الله تعالی باندې تعبیر کېږي، ځکه الله تعالی پاچای حقیقي ده. نو معنا داسې کم دعا ته کوي، کم حاجت لرې که هغه ته غواړې او زور پسې ګرځي، زیارتونو پسې ګرځي، یا خلکو پسې ګرځي، یا جوماتونو پسې ګرځي، نو هغه تا سره ده. هماغه الله تعالی چې ته یعنې هر لحظه د انسان سوالونه اوري. تاسو خوب کتلی چې پاچا ستا په اطاق کې تا سره ناست ده، نو معنا داسې که ته د الله نه شی غواړې، دا ته ضرورت نه لري چې چا ته ورسې، دې ته ضرورت نه لري زیارتونو باندې وګرځې، دې ته ضرورت نه لري چې ته لرې ځایونو ته لاړ سې. صرف هغه حج ده، عمره ده چې هغه الله تعالی خپله ویلي دي چې بس دا مال په تاسو باندې مقرر کړی ده، دلته به راځئ. نور هغه مقامونه دي چې هغه د انبیاو هغه تاریخي ځایونه دي، په دغه وجه باندې مسلمانان ورته ورځي او فریضه ده چې الله تعالی په دې کې حکمت ده چې هغه یې مقرر کړی. نور خو الله تعالی نه چې موږ څه وغواړو، هر وخت وغواړو، نو الله تعالی هر وخت حاضر او ناظر ده، هغه موږ سوال اوري. نو تم هم که څه سوال لرې، که څه حاجت لرې، نو ستا ته الله تعالی بس هر چا سره ده الله تعالی، او هغه اوري او ستا سوال قبلوي، نو دا درته ښه خوب ده. یو خوشخبري ده تا ته، که څه ته حاجت لرې، سوال لرې، نو الله ته دعا وکړه، د شپې جګ شه، سهار لمونځ نه مخکې یو ساعت، نو هغلته تهجد لمونځ وکړه، دعا وکړه، لاس جګ کړه، الله نه وغواړه، یقین سره او یا یقین وساته، شکیکمن کېږه مه، او ښه یقین وساته او ډېر د الله نه وغواړه. الله تعالی سره خزانې دي، هر څه به درکوي انشاءالله، چې څه دې په خیر کې وي. نو دا و د نن ورځې خوبونه. الله تعالی دې وکړي چې دا ورونه خپل خوبونه تاسو واورئ او چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، شیر کړئ. زما بیا هم یو ګله د تاسو نه چې تاسو دا خوبونه خپل ګورئ، خوبونه ماته لیږئ، او بیا دا لایک نه ورکوئ. اوس په دې کې تقریبا دا 14 خوبونه وو، نو دا 14 خوبونه چې زه ما تعبیر کوو، د دې لینکونه تاسو ته زه لیږم او تاسو دا خوب ګورئ. نو چې ویډیو مو وکړ په آخره پورې وګورئ او لایک یې کړئ او بیا خپل ملګرو سره شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. اکثر کسان چې هغوی ویډیوګانې ګوري، هغوی چینل یې سبسکرایب کړی نه وي، نو که تاسو چینل سبسکرایب کړئ، نو روزانه زه ویډیوګانې خوبونه تعبیروم. نو تاسو ته کیدای شي که ته خپل خوب ماته نه وایې، نو زنانه یې یا نه غواړې خپل خوب ووایې، نو دې خوبونو نه هم ته استفاده کولی شي، ته پوه شې چې دغه شی په خوب کې څه تعبیر لري. او که څه سوال و در سره د خوبونو په رابطه باندې، د تعبیر په رابطه باندې کولی شئ ماته په هماغه واتساپ کې ستاسو لیږلي دي، بېرته ما نه پوښتنه وکړئ. او کم کسان کوم ورونه چې هغوی تاسو په مسنجر کې ماته خوب لیږئ، نو مسنجر کې نور خوب مه لیږئ، ځکه هلته ماته تکلیف ده چې هغه بیا زه بېرته اړوم، هغه په یو موبایل کې ده او دا واتساپ په بل موبایل کې ده، او دا واتساپ مې چې دا اکثر وخت بند دي د مصروفیاتو په وجه باندې، زه نه یم کور کې. نو کوشش وکئ چې بیا تاسو هماغه خپل اواز سره خپل خوب پرېږدئ. او دې ورځو کې دلته پېښور پاکستان کې لږ مشکلات هم دي، د نت مشکلات هم دي، زما خپل هم لږ مشکلات دي، نو اکثر وخت واتساپ بند دي، کار نه کوي. نو الله دې وکړي دا مشکلات حل سي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.